امریکا پر افغانستان د برید خبرداری ورکړ. ښکاري چې دا ځل داعش پلمه کوي. بلخوا روسیه وایي 6500 داعشیان د افغانستان شمال ته راغلي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که لازمه وویني د داعش پر ضد د افغانستان په خاوره کې عملیات کوي. د متحده ایالاتونو د باندنیو چارو وزارت ویاندوی نیټ پرایس دا خبره د روسي چارواکي د دې ادعا په ځواب کې وکړه چې ګواکې امریکا په افغانستان کې د داعش ننګه کوي. پرایس پرون په یو خبري غونډه کې وویل امریکا د داعش د خراسان څانګې پر ضد عملیاتو ته ځان ژمن ګڼي او که اړتیا پیدا شوه او ورته څرګنده شوه چې دا ډله د امریکا او د امریکا د شریکانو پر ضد دسیسې جوړوي پر ضد به یې عملیات وکړي. بلخوا د روسیې په مشرۍ د ګډ امنیتي تړون په نامه یوې سیمهییزې ټولنې خبرداری ورکړی چې اسلامي دولت یعنی داعش نومې ډلې د افغانستان په شمال کې د تاجکستان پولې تر څیرمه خپل 4000 وسلوال ځای پر ځای کړي دي. هغه همداراز اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د میشت ګڼې سختدریځې اسلام پالې ډلې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته لوی ګواښ دی. د ګډ امنیتي تړون سازمان چې روسیې مشري کوي او تاجکستان، قزاقستان، قرغیزستان، بیلاروس او ارمنستان غړي دي له تاجکستان سره د افغانستان پولې ته نږدې د اسلامي دولت نومې داعش ډلې د جنګیالیو ځای پر ځای کېدو په اړه تازه خبرداری ورکړی. د روسیې د دولتي اژانس تاس د ریپورټ له مخې د دې سازمان مشر اناتولي سیدوروف ویلي د داعش خراسان څانګې غړو شمیر په افغانستان کې لوړ شوی او په خبرې شمیر 6500 تنو ته رسیدلی دی. هغه زیاته کړې چې د دوی له ډلې 4000 کسان چې د افغانستان په بدخشان، تخار او کندوز ولایتونو کې له تاجکستان سره پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي دي. د ګډ امنیتي تړون سازمان غړو هیوادونو ټینګار کړی چې له افغانستانه د تاجکستان خاورې ته پېښودونکي ګواښ ته اجازه نه ورکوي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.